مراد علي چې د پښتو ډرامو کې د ګلبالي او یا لاټو په نوم باندې شهرت لرلو او ځان ته یو خپل نوم پیدا کړی د هغه جنازه چې پېښور کې وشوه د مرګ په وخت کې ورسره داسې څه شوي وو چې د هغه ملګري مینوال او ټول خلک ډیر زیات خفه او خلکو ولې ورسره ژړا هم کړې وه یو داسې راز چې ډیره موده پس اسماعیل شاهد او د هغه ملګرو بیان کو ویډیو را سره تر اخره وګورئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو د ټولو معلوماتو نه خبر شئ او په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت او په اسانۍ ضرورسي دوستانو دا به تاسو ټولو ته معلومه وي چې پښتانه ډرامې هم ګوري او سندرې هم اوري خو بیا هغه فنکار یا سندرغاړي ته په ښه سترګه نه ګوري مراد علي هم چې کله بیمار شو او د بیمارۍ په کټ پرېوتو نو هغه په انټرویو کې ویلي وو چې 6 میاشتې وشوې زه د کټ نه یم خوځېدلی او هیڅوک را سره مرسته هم نه کوي یوازې اسماعیل شاهد دی چې داسې مرسته را سره وکړه چې الله پاک دې هر چا له داسې یار ورکړي ځکه چې لکونه روپۍ را سره مرسته وکړه هغه د خیبر نیوز نه هم مننه وکړه او ویلي وو چې خیبر نیوز را سره ډیره زیاته مرسته کړې ده او زما چې کوم عزت وکړو نو هغه ماته پته ده خو په همدې فنکارانو او نورو پښتنو کې داسې خلک ضرور وو چې هغوی ښه کافي پیسې لرلې ښه وس یې کېدو که نور څه نو دومره مرسته خو په کار وه چې د مراد علي یعنې ګلبالي پرې لږ علاج شوی و خو هیچا هم لاس ورنکو او ګلبالي دا هم ویلي وو چې دومره مجبور شوی یم چې اوس د کور سامانونه خرڅوم او ټي وي او سی ډي مې هم خرڅه کړه د ګلبالي جنازه چې کله پېښور کې وشوه او هغه پېښور کې خاورو ته وسپارل شو او بالا ماڼۍ کې چې کله د هغه دعا اخیستل کېده نو اسماعیل شاهد هم موجود و چې هغه د ګلبالي په ژوند باندې او شخصیت باندې هم ډېرې ښه خبرې وکړې ورسره د خفګان اظهار هم وکړو او د ډرامو د شوبو سره تړلي نور خلک هم دغلته موجود و چې هغوی هم خپل ډیر درون خفګان څرګند کو په سوشل میډیا باندې سید رحمان شینو علمزیب مجاهد ډاکټر نیاز علي او نورو فنکارانو هم د ګلبالي په مرګ باندې ډیر زیات د غم اظهار وکړو او ډیرو ملګرو یې د غم اوښکې هم توی کړي او د هغه په ښه شخصیت یې رڼا واچوله چې هغه یو ډیر ښه او تابعدار انسان او د ټولو ملګرو یې ډیر قدر او عزت کولو رښتیا خبره ده چې د ښه انسانانو خلک ښه یادوي او په ګلبالي کې دا ټولې خبرې موجود وي ځکه خو د هغه د مرګ نه پس ټولو خلکو د هغه په باره کې ښه خبرې وکړي او هغه یو ښه انسان یاد کو دوستانو که ستاسو نور هیڅ د لاسه نه کیږي نو ګلبالي ته خامخا دعا وکړئ چې الله پاک یې وبخي او الله پاک ورته جنتونه ورکړي آمین د خان کلیک چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه ډیره زیاته مننه مو کوم زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ضرور رسي تر بیا مو په لوی الله سپارم د ځان ډیر زیات خیال ساتئ